قدرمن اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. تازه خبر ایران وایي غني د خلیلزاد هر څه افشا کړل. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چیرته مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی چینل سره همدا اوس سبسکرایب کړئ او خوا کې د ګړۍ نښان ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسې در ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي ډیپلوماټ پر خلیلزاد او د سولې د موافقې په هکله سخت غبرګون ښودلی او تازه څرګندونې یې کړې دي. رسول موسوي په خپل ټویټر لیکلي هغه څه چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې ترسره کړل د سولې پروسه نه بلکې د رژیم بدلون و. هغه وویل چې غني پوه شو چې له کومه ځایه ورته پیښه شوه خو پر داسې وخت پوه شو چې کار تر کار تیر شوی و. ښاغلي موسوي زیاته کړه که چیرې غني فاسد هم و نو لامل امریکا ده. پر امریکا باور یو لوی اشتباه کیدلی شي. د ایراني ډیپلومات زیاته کړې غني په خپلې تېښتې کې پوهېده یا نه خو د خلیلزاد جوړه شوې سناریو یې افشا او پلان یې ورته خراب کړ. امریکا د خلیلزاد په مشرۍ په قطر کې د طالبانو سره 2 کاله خبرې وکړې او له هغه وروسته دواړه لوري یو توافق ته ورسېدل او هوکړه یو له بل سره وکړه. کله چې د دوحې هوکړه ترسره شوه نو له هغه وروسته په افغانستان کې امنیتي حالت ورځ تر بلې سخت او ان تر دې چې افغان دولت سقوط وکړ. غني هم هوکړې ته په اشارې سره وویل چې د دوحې هوکړه سوله نه بلکې د افغانستان سپارل طالبانو ته و. کله چې غني تېره ورځ د BBC سره مرکه وکړه او امریکا یې تر انتقاد لاندې راوسته نو خلیلزاد دستي غبرګون وښود او ویل که غني له هېواده نه وای تښتېدلی نو هر څه به پر ځای پاتې وای. خلیلزاد وویل که غني ډار شوی نه وای او تللی نه وای نو دا هر څه نه کېدل خو غني وویل چې د پاتې کېدل د ډېرو انسانانو په وژلو سره پای ته رسېدل. غني، صالح، نبیل، خلیلزاد او یو شمېر نورو تازه په تازه د یو د بل خبرو ته غبرګونونه ښودلي او ډېرو یې خورا په پټې خبرې افشا کړې دي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.